لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین مالیزیا هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره تللو استادانو سره آنلاین ناسته وکړه او د هغوی ستونزې او وړاندیزونه یې واورېدل. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د یوه کاري سفر په ترڅ کې له بامیان پوهنتون څخه لیدنه وکړه. یکشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب په غور ولایت کې ولسي غونډې ته وینا وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د غور لوړو زده کړو موسسې له استادانو سره د ناستې ترڅنګ د یادې موسسې له بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه. دوشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د خپلو ولایتي سفرونو پر دوام په فاریاب ولایت کې یوې ولسي غونډې ته وینا وکړه. سه شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شمال زون ته د خپل رسمي سفر پر دوام په یوه غونډه کې د فاریاب پوهنتون له محصلینو سره وکتل. په لوړو زده کړو وزارت کې د تضمین کیفیت او اعتبار ورکولو د 11 معیارونو غني کولو په موخه د لوړو زده کړو وزارت د مشاورینو د تضمین کیفیت بورډ غړو او د مرکزی تحصیلي بنسټونو د رئیسانو په ګډون مشورتي غونډه وشوه. چهارشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شمال زون ته د کاري سفر په ترڅ کې د فاریاب پوهنتون له استادانو سره وکتل. او پنجشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شمال زون ته د کاري سفر پر دوام د جوزجان پوهنتون له استادانو سره د ناستې ترڅنګ د یاد پوهنتون له بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه.